دا تر وبا وړاندې د واشنګټن زړه دی او دا همدا مرکز دی په ټول بندیز کې د نړۍ د لوی اقتصاد پلازمینه به تر کوویډ 19 وروسته له دغو کومه بڼه خپله کړي. ډیبرا جورډن د واشنګټن په زړه کې کار کوي. دا په دې خوشحاله ده چې د ټول بندیز پر وخت یې 45 دقیقې کار ته سفر نور نه کوي او تر دې لا ډیره په دې خوشحاله ده چې د وایرس له امله یې بالاخره د کار مشر پر خلکو باور وکړ چې له کوره کار ورته وکړي. البته خلک هم راوړاندې شوي ځکه دوی اوس دفتر کې کار نه کوي، د چا تر نظر لاندې نه دي. کار مو ټول په تولید پورې تړلی چې څه تولیدوي او څه چې د نه غوښتل شوي هغه کار سرته رسوي. دا د ټکنالوژۍ سم توپان دی چې موږ کولی سو له کوره خپل کار په بریا ترسره کړو. کار ورکوونکي کولی سي د کرایې پیسې وسپموي او خلک هم نه غواړي چې د ګڼې ګوڼې په سیمه کې وي. فرانک پینټو د واشنګټن په مرکز کې د ملکیتونو سوداګریزې چارې مخ ته وړي. زیرک پرچون پلورونکي په لارو چارو پسې ګرځي. دوی غواړي د ښار څنډو ته ولاړ شي، د ټولنې منځ ته یا د یو ګاونډ منځ کې وي. هلته به ډیره ګڼه ګوڼه هم نه وي لکه د واشنګټن په ښار کې چې ده، خو لګښتونه به یې ډیر ښکته وي. خو دا نور لکه جامې مینځونکي، د نوکانو سالون او کافې به څه کوي که دفترونه خالي سي. امیګرنټس فوډ له وبا 5 میاشتې وړاندې دروازې پرانیستې. هغه مهال به تاسو په کتار ورته درېدلاست. ښه زاړه وختونه تیر شول، ویره مې دا ده چې بیا به رانشي. پیټر شیکټر د امیګرنټس فوډ څښتن دی. دی وایي اغېزې د ده تر رستورانت ډېر غځېدلی. فکر نه کوم دومره پیسې دی چې د ملکیتونو کاروبار بیا ورسره وغوړېږي او شاوخوا یې د رستورانتونو ملکیتونو کاروبار او ژوند بیا راولي چې د پیټرزبرګ، ډنور یا آن واشنګټن ډي سي په څیر ښارونو کې مو درلود چې ژوند ورسره ډیر غوړېدلی و. دا یوازې ملکیتونو کې اقتصادي پرمختګ نه چې خوراکونو، رستورانتونو، د څښاک او موسیقۍ ځایونو کې هم کاروبار ورسره غوړېږي. دا ټول له خطر سره مخامخ دي ځکه سوداګریز ملکیتونه نور د خوځښت سرچینه نه ده. دا وایرس له ښارونو راغی، په ښارونو کې خپور سو او تر ټولو یې سخت زیان هم ښارونو ته واړوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا وایرس به زموږ ښارونه ختم کړي؟ آیا تر وبا وروسته به هم پاتې سي که څنګه؟